د مرګي نه څو قدمه مخکې ږدمه روح مې کېده زه به بېرته بیا راځمه که د هجر سړو واغستې خبرې زه به خپله سره من تا نه تا وهمه او د عزیر نه چېرته لار کې روکې نه شي څو ساګانې دي سینه کې ساتمه. السلام علیکم ملګرو، عزیر هیون یم یو ځل بیا د هیون ټي وي نه تاسو سره مخاطب یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده تاسو له مونږه د بي پروګرامونو روډیو او داسې شخصیاتو سره تاسو مخاطب کوو چې هغه شخصیات د شعر او ادب سره تعلق ساتي. نو په هغه شخصیاتو کې غازي نادان د پیژنګلو د چانه پټه نه ده. په دې میډیا یو خپل چینل هم چلی غازي نادان، د دغې ټي وي خالق هم دی او ډېر ښه شاعر دی، زما خپله ډېر خوښ دی. تاسو یې راسره وغورئ بیا مونږ ته په کمنټ کې ووایئ چې څنګه شعرونه نادان صاحب په خپل پروګرام کې پرتګې ووایو. عزیر صاحب ستاسو د راتګ ډېره مهرباني چې دلته رالی زنده‌باد خو موږ له هم پکې برخه راکړه. زنده‌باد. نادان صاحب بس مینوال به ستا د شعرونو په تمه وي نو زه خو وایم چې ډایرکټ به د شعرونو څنګه ډېره مهرباني. دغه شعرونه د عزیر صاحب چې څومره مینوال دی هغې ته ډالۍ دي چې یا مختصره ترکړو جوړه یا اوږده جوړه کو هیڅ قصه نه وي خو بس موږ ترېنه قصه جوړه کو. خوښه دې نه ده د جنګونو نه به هیڅ جوړ نه کو، خوښه دې نه ده چې جانانه یارانه جوړه کو. دا بېوسي ده او که نه بدقسمتي ده زموږ کوټه را پرېوځي چې موږ یې دروازه جوړه کړو. ډېر ښه. او درد پکې نشته، دا جړه به سړی داسې کوي. درد پکې نشته، دا جړه به سړی داسې کوي او څه پکې نه غواړي دعا به سړی داسې کوي. او تا خو هېر کړی یم بیخي مې وس تپوس نه کوي، د یو سړي سره وفا به سړی داسې کوي. او دغه دوه درې شعرونه نور هم دي عزیر صاحب چې راځه یو کار به په شریکه وکړو، د ستورو شمار به په شریکه وکړو، موږ چې څوک جدا کوي له یو بل ورته ازار به په شریکه وکړو. او دغه دوه درې شعرونه نور هم دي چې د پردي کلي د ماښام ځان ساتو را ساتو. د پردي کلي د ماښام ځان ساتو را ساتو، دا کار مو ښه دی د الزام ځان ساتو را ساتو. د بعضې خلکو نه خپل سر قربانوو صاحب او د بعضې خلکو د سلام ځان ساتو را ساتو. او یا دغه یو څو شعرونه نور هم دي چې غم څه بلا بلا وهلي دي بېغمه نه دي، غم څه بلا بلا وهلي دي بېغمه نه دي. او دا په دوکو او مخته خلک دي په سمه نه دي. او دا چې په روغو زړونو خاندي، دا چې خندا کوي په روغو زړونو دغه ځوانان دوی خبر شوي د دنیا د جهنمه نه دي. زما په مرګ کې ستا د چم د ټولو خلکو سره زه دا منم نه چې لاسونه ستا صنمه نه دي. او دغه یو څو شعرونه نور هم دي چې رنګ یې تک سورو ښکارېده ډېره غوسه روانه، رنګ یې تک سورو ښکارېده ډېره غوسه روانه، وغه و مخکې ورپسې ولو پټه روانه. هزار لعنت دي وي په دغه یو رواج د پښتون جرم یې رو رو کې او خور یې وسوره روانه. ډېر ښه دا بیا ووایه. هزار لعنت دي وي په دغه یو رواج د پښتون جرم یې رو رو کې او خور یې وي سوره روانه. او نو د بارانه به ملګرو سړی څه خوند واخلي چې همیشه وي د غریب پکې کوټه روانه. او نادانه مه کوه تپوس یې راله درد راکوي، نادانه مه کوه تپوس یې راله درد راکوي، زه کم خوا لاړم او کم خوا د هغه روانه. او ستا د پوښتلي سوال جواب پسې تر کومې لاړم، ستا د پوښتلي سوال جواب پسې تر کومې لاړم. او تاله جانانه په ګلاب پسې تر کومې لاړم. او زیر هغه په ما پسې دوه درې قدمه نه راتلو او توبه د هغه خانه خراب پسې تر کومې لاړم. او یا دغه یو څو شعرونه نور دي چې یو زه وم چې له تا نه صبرېدم نه په یو حال، یو ته وې چې د یاره باندې سمې ډېرې وې، یو ښار و چې درک د جوماتونو پکې نه و، یو ښار و چې پکې به یې کدې سمې ډېرې وې، د زړه نه مې ویستلې نه په خدای غازي نادانه ګنې نو را سره طریقې سمې ډېرې وې. او دغه یو غزل داسې دی عزیر صاحب چې په زور یې نږدي په رضا روغې ته غاړه نږدي، ما ورته ایښي خو اشنا روغې ته غاړه نږدي. او یارانو څه وکړو په هېڅ حساب یې نه پوهېږو، ساقي رضا دی خو ملا روغې ته غاړه نږدي. یارانو څه وکړو په هېڅ حساب یې نه پوهېږو، ساقي رضا دی خو ملا روغې ته غاړه نږدي. دا سړی ولې د هېڅ چا نږدې خبرې ته غوږ، دا سړی ولې د هېڅ چا روغې ته غاړه نږدي. د دغه زوینه بل بدبخته په جهان نشته دی چې ورسره نن خپل بابا روغې ته غاړه نږدي.
قسم دی دومره بدنصیبه یم غازي نادانه چې را سره نن خپله سار وغې ته غاړه لږدي ډېر ښه نادانه ډېر. د هغې نه مخکې به دغه یو دوه شعرونه وویمه چې راویښ به نه شي مین داسې په خوبونو نه دي راویښ به نه شي مین داسې په خوبونو نه دي دا په غوږونو کاڼه خلک په غږونو نه دي غریب به یمه خو ما نیمه لار کې پرېښی نه شي دومره کمزوري د یارانو ایمانونه نه دي او دغه یو څو شعرونه نور هم دي وزیر صاحب چې او په رښتیا که الزام لګي نو په ځای به لګي او په رښتیا که الزام لګي نو په ځای به لګي په ما او تا که الزام لګي نو په ځای به لګي د ړندو کلی دی دروغ او رښتیا نه ویني څوک دلته په چا که الزام لګي نو په ځای به لګي جینۍ سینګار چې ته کوې نو بیا زموږ د زړونو په تا د غلا که الزام لګي نو په ځای به لګي او په بېوفا په وفادار سړي الزام که لګي بد به کېږي په بېوفا که الزام لګي نو په ځای به لګي مینه مې کړې د منکر نه یم غازي نادانه دغه په ما که الزام لګي نو په ځای به لګي او دغه دوه درې شعرونه نور هم دي چې ملګري ډېر غوښتنه کوي چې تهدید نه کوي جرګې پورې دې صبر وکړي دا زما ډېر د خوښې شعرونه دي مننه تهدید نه کوي جرګې پورې دې صبر وکړي او زما به شي خو څه مودې پورې دې صبر وکړي سره د سوده دغه خان له به خپل قرض ورکړو خو دومره ده چې د غرمې پورې دې صبر وکړي ډېر ښه نادانه او هغه د بل دي شي د بل ډولۍ کې کینې دي خو لږ شان زما د جنازې پورې دې صبر وکړي او دغه یو څو شعرونه به نور هم ویمه دا نشې نورې پرېږدمه سړی کېږم دا ګیاڼي صاحب تړلی کوم دا نشې نورې پرېږدمه سړی کېږم بس مزې نورې پرېږدمه سړی کېږم دا شعر ځکه دلته ویمه که نه چې دا په دې ټک ټاک باندې خلکو ویلی نو په هغې کې لکه ما ویلي دي که نه چې سړی کېږم نو هغې پکې داسې کار کړی هغې پکې ویلي چې ملا کېږم دا یو شعر یې داسې ویلی چې سړی کېږم او په دویم کې ته بیا ویلي چې ملا کېږم نو هغه ملګرو لږ غلط کړی دی نو هغې د دغه دپاره ویمه چې دا نشي نورې پرېږدمه سړی کېږم بس مزې نورې پرېږدمه سړی کېږم چېرته نور په جوماتونو کې مې ګورئ مې کدې نورې پرېږدمه سړی کېږم بس جانانه بس یو تبه مې جانانې یارانې نورې پرېږدمه سړی کېږم او خلاصېدل خو هسې هم له غمه نشته شوګیرې نورې پرېږدمه سړی کېږم ته زما یې او زه ستا غازي نادانه اندېښنې نورې پرېږدمه سړی کېږم